دا خلک څوک دي چې وعدې او قسمونه کوي؟ دا مداریان دي یا کوټګر دي تعویضونه کوي؟ دا د دې ملک سیاستمدار او ایماندار خلک دي، تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي، قانون پوهان او دین پوهان او قانون خلک دي، همدا اشراف د دې ملک متدین خلک دي. دوی چېرته خپلو کې نه یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي نه یې پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه دي چې پر غرو یا ازغن تار تېرېږي، د دې لګښت څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي. دا یو لوڅ راز دی، بیړنی خبر، ضرور خبر دی، پر دغه پیښه له شپانه تر جمهور خبر دی. څوک به در وکاندې خیري، څوک به په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي. ما ډاروئ ما، زه پوهېږم چې خطر به وخورم، خو ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم، خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارځي، دا ژوند په دومره سرټټۍ او چاپلوسۍ نه ارځي. نو د رزمک کوږک ترنک که دا اټک یم، زه پردي وو، زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم. تر کومه ځایه استاز، تر کومه ځایه چې خوري دې د قانون منګلې، تر هغې ځای رشوت خوري دې د قانون منګلې. بېګا چاپه محاصره وه پلټنه کوم، یو دې په کار و، ودې ووژل پوښتنه کوم، په څه دې ووژلم دا تپوس له چا نه وکړم، له امریکا حکومت طالب که یې له ځانه وکړم. اوس هغه کونډو وږو بورو ته ډوډۍ پکار ده، هغه بدبختو ته ډیوه پکار کېږدی پکار ده. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. اوس که ونه ځلېدې ستوری د تاریخ نه شي، وده ولسه بیا به هېڅکله راویښ نه شي. او دا سوداګر دي، سوداګان دي د سریو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. وا د تاریخ قرضدارو، خوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. که زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې لور واچوئ، دا ګري کلې کلې او دا پټکې په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، زه پردي وو، زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم. کله راځي بیا چې راځي ثبات بیا څه ته وایي؟ زه نه پوهېږم چې سیاسي ثبات بیا څه ته وایي. د سړک منځ کې د چارواکو دیوالونه ګورئ، له بل طرفه د هېواد تنګ سړکونه ګورئ، له پنجرې اوبه خواړه خوري بند مرغان دي که نه؟ دا سیاست او سیاستوال سیاسي قایدیان دي که نه؟ بیا د جیبوات کمیسون دا ملومه کې ګیر شول که نه؟ پر وکیلانو د ننګوال دردونه تېر شول که نه؟ څه نه وي، څه زاړه وږي لیوان په سره کښېني، راوځي د لستورو پټ مهاراج په سره کښېني. یو د ټولنو رئیسان دومره ډېر شوي دي چې، بل تنظیمي دکانداران دومره ډېر شوي دي چې دا شورا مشر، خوراک مشر، د چرګانو مشر، دا تنظیم مشر، لیوه مشر، د لیوانو مشر، دا تا په ما او ما په بل چا پسې تړلی دی ځان، دلته هر چا په یوه چا پسې تړلی. حیران پاتې زه دې خلکو ته حق پاتې یم، زه پردي وو، زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم. هغه اوس پروت د مرګ په ستوري کې بیمار د ژبې، د هېواد لوی وستا صمیم لوی څوکیدار د ژبې، په دومره شتو کې د پښتون وطن ګریوان په دې حال، سبا ناګار وګورئ بله ورځ کاروان په دې حال. او دا د ادب په هسک پوښ ستوري شاعران نشته دي، په لر او بر کې پښتانه نور لیکوالان نشته دي، دا پنځه لر او پنځه بر ناست دي تېر کال مانځي، په لس کسانو باندې دومره ستر خوشحال مانځي. د سیمینار پرېکړې تر اوسه لا مرموز پاتې دي، د باچا خان هډوکي بر د خوشحال کوس پاتې دي. دا سیاسي مسلماني هم ښه اسانه کار دی، او د بل په جیب باندې ځواني هم ښه اسانه کار دی. د کوز راغلي هر لیکوال تر مخ د کاڼو دیوال، بر د رافي روحي لیوال تر مخ د کاڼي دیوال. موږ غریب یو، خو بیا د خپلې لارې مله نه وهو، د دربار پاته هډوکو باندې خوله نه وهو. من پر بالښت نه، پر دا خپله سنګل خوب کړی دی، دوی له عمرونو د دربار تواجدوب کړی دی. او زه حالات له نږدې څارم ځیرک یم، زه پردي وو، زه له خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم ملاورک یم.